زما عزتمندو نن درته یو داسې وظیفه بیانوم چې ستاسو قسمت په بدل کی تقدیرونه بدلونکې وظیفه ده او دا تقدیر د الله جل شانه له طرف نه وي. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار وي چې څه هم دي دا ټول د الله جل شانه له طرف نه دي، نو په دې باندې ایمان راوړل فرض دي. زما عزتمندو تقدیر په دوه قسمه باندې دی. یو هغه تقدیر دی چې هغه د سره اډو بدلیږي نه، چې الله جل شانه څنګه مقرر کړی دی هم هغه شانته دی، او بعضې تقدیرونه داسې دي چې بدلیږي، او دا تقدیرونه په دعاګانو باندې بدلیږي، په وظایفو کولو سره بدلیږي، یا رشتہ دارانو سره حسن سلوک باندې بدلیږي، مور او پلار سره ښه سلوک باندې بدلیږي، چې څوک د مور او پلار خدمت کوي او رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي، دعاګانې غواړي، وظایف کوي، نو الله جل شانه به د تقدیر او قسمت بدلی. د په عمر کې او د په کور کې به الله جل شانه خیر او برکت را نازلی. بل طرف له زما عزتمند یو کس ته هغه ظلم کوي، زیاتې کوي، مور او پلار نافرمانی کوي، نو د په رزق کې به تنګسیا راځي. اوس زما عزتمندو ستاسو په ذهن کې به دا خبره راځي چې یاره فلان کې کس ته هغه خو ظلم هم کوي، زناګانې هم کوي، زیاتي هم کوي، او بیا هم په دنیا کې خوشحاله ژوند تیروي او ښه خوشحال دی. نو زما عزتمندو د دې هرګز مطلب دا نه دی چې الله جل شانه دا سړی خوښوي، د الله جل شانه خوښ دی، نه بلکې زما عزتمندو الله جل شانه دته مهلت ورکوي تر کومه پورې چې الله جل شانه غواړي دته مهلت ورکي، او بیا به الله جل شانه راونیسي. بهر حال زما عزتمندو که تاسو خپل قسمت بدلول غواړئ، خپل تقدیر بدلول غواړئ، نو دا ډیر زیات مجرب عمل او ډیره اسانه وظیفه ده. ان شاء الله تعالی دا به تاسو ته ډیره زیاته فایده درکي. زما عزتمندو یو ورور دی، هغه بال بچیدار دی، مزدور کار دی، خو په مزدورۍ باندې د گزاره نه کیږي، د هغې د وجې نه دی پریشانه دی، ګټه کمه ده او خرچې سیوا دي. نو دې ورور ته پکار دی چې دا وظیفه دی وکړي، الله جل شانه ورته رزق کې فراخي راولي. زما عزتمندو که چېرې تاسو په خپل رزق کې فراخي غواړئ، په خپلو مقاصدو کې کامیابی غواړئ، د خلکو په منځ کې عزت او شهرت او مرتبه غواړئ، لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو دا غواړئ چې الله جل شانه زما پریشانۍ ختمې کړي، زما دا غمونه، زما دا ټینشنونه ختم کی، زما په رزق کې خیر او برکت راولي، زما په کاروبار کې خیر او برکت راولي، زما په کور کې دکان کې خیر او برکت راولي، بل بچیدار یا ستاسو مزدورۍ باندې کار نه کیږي، نو دا وظیفه تاسو په دې طریقه باندې وکړئ، په کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم. ان شاء الله تعالی غیبی د رزق دروازې به الله جل شانه تاسو باندې راکولو کی. زما عزتمند اوس راځم وظایفو طرف ته. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی که چېرې په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړي وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه دا مجربه وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو اوس د وظیفې مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې دا وظیفه دا عمل تاسو په کومه ورځ هم کول غواړئ نو کولی شئ.
او په کم ټایم باندې هم کول غواړئ نو کولی شئ، که سهار کولی شئ، که ماسپښین، که مازدیګر، که ماښام، که ماسخوتن، بس چې څه ټایم هم تاسو فارغه وئ نو دا عمل او دا وظیفه تاسو کولی شئ. زما عزتمندو ډیره اسانه وظیفه ده. طریقې دا ده چې د ټولو نه مخکې اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي یعنی مونځ والا درود شریف، هغه درود شریف چې مونږ یې التحیه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې درود شریف ولولئ. او بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم ولولئ. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی سورة الفاتحه وللضالین آمین پورې صرف یو پیره ولولئ. کله چې مو سورة الفاتحه ولوسته نو بیا 13مه پاره کې اخیری سورتونو کې یو سورت مبارکه ده، سورت علم نشرح لک صدرک. دا به زما عزتمندو تاسو 3 پیرې ولولئ، 3 مرتبه 3 پیرې به تاسو د دې ورد وظیفه وکئ. دا ډیر وړوکی او مختصر شان صورت دی، دا به تاسو ولولئ. کله چې مو دا صورت مبارکه ولوسته نو بیا ورپسې انا انزلناه فی لیلة القدر دا صورت مبارکه به 11 مرتبه 11 ځله به تاسو ولولئ. او په آخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی دې سره به الله جل شانه په تاسو باندې د رزق دروازې راکولو کی. د ستاسو په رزق کې به الله جل شانه وسعت او فراخي راولي. د ستاسو په کور کې په دکان کې به الله جل شانه خیر او برکت را نازل کی. دغه رنګ زما عزتمندو داسې رور او خور یا ماشومان چې هغوی بیماری وي، د سرمنې د سکن بیماری وي، د هغوی چې د چا د خارخ بیماری وي یا د سکن د دانو وغیره بیماری وي، نو هم په دې طریقه باندې کومه چې ما تاسو ته ذکر کړله دا وظیفه دی وکي او په اوبو باندې شوف کوي او په بیمار باندې دی وس کوي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د سکن د سرمنې د بیماری به الله جل شانه ختم کی. دا قرنګ زما عزتمندو یو کس ته هغه لا علاج بیمار دی، د ډېر زمانې نه هغه بیمار پروت دی، علاج کوي خو ښه کېږي نه، نو هغه دپاره دا وظیفه ډېره زیاته مجربه وه. ته داسې بیمار دپاره هم په دې طریقه باندې تاسو به دا وظیفه 3 ورځې په مخه باندې کوئ، په اوبو باندې به شوف کوئ او په دغه بیمار باندې به اسکوئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دته شفای کامله عاجله ور نصیب کی. دغه رنګ زما عزتمند استاد سم مقاصد وي، څه خواهشات وي، الله جل شانه به تاسو ته په خپل مقاصدو کې او خواهشاتو کې کامیابی در نصیب کی. دغه رنګ خیر او برکت او چین او سکون به الله جل شانه تاسو ته درکړي. تقدیرونه به الله جل شانه بدل کی او په ژوند کې به الله جل شانه عظیم الشان انقلابات راولي. لهدا زما عزتمندو ډیره مجربه وظیفه ده، ډیره بهترینه وظیفه ده. صرف سورة الفاتحه، سورة علم نشرح لك صدرك او انا انزلناه في ليلة القدر دا لوستل دي او بیا دعا کول دي چې څه مسله هم وي الله جل شانه به ضرور تاسو ته سره خپل مدد شامل حال کوي. زما عزتمندو دا وظیفه په خپل هم کوي او خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.